د څو ورځو راهیسې د خوست مرکز سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د یووالي او بدلون کاروان له لوري سولې ته د رسېدو او د اوربند د غوښتلو په موخه ناستې جوړېږي چې د خلکو غوښتنه هم د سولې وړاندې اوربند او ورپسې سوله ده. د نادرشاه ولسوالۍ قومي مشران وايي روان جنگ په افغانانو تپل شوی او ګټې یې پردیو هیوادونو ته ځي. دوی زیاتوي چې وسلوال طالبان د لومړی اوربند او بیا د دایمي سوله وکړي. کیلو خواو ترمنځ روغه جوړه راولي نو لومړی شرط یې اوربند دی، باید په لومړي قدم کې اوربند وشي. د اوربند نه وروسته زمینه نورو خبرو ته مساعده کیږي، دواړه خواوې د قهر او د غضب د حالت نه ووځي. خو د سولې زمینې مساعدولې ترڅنګ اول دغه حکم لکه مخکې چې څو ورځې اوربند و، اول نه اوربند زمینه مساعده شي چې اوربند وشي، هغه نه وروسته سوله کیږي. او د لویو پکتیا په تاریخ کې دا د چاوال اوربند کیږي او د اوربند نه وروسته بیا سوله کیږي. د افغانستان خلک خصوصا د نادرشاه خلک د سولې لپاره ډېر لیواله یو. موږ په خپل حکومت باندې غږ کړو، طالبان ورونه باندې غږ کړو چې د سولې لپاره رښتینی نظریات ولري او د سولې لپاره رښتینی کار وکړي او د سولې لپاره رښتینی قدم واخلي. بلخوا د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زوی له دواړو خواو غوښتنه کوي چې د ولس غوښتنه ته درناوی وکړي او دواړه لوري د سولې لار ونیسي. چې شل کاله دا نظام خوړلی ده، شل کاله یې زموږ او ستاسو د وژلو حکم ورکولو، شل کاله یې موږ تاسو په وینو کې ولمبولو، خپلو اولادونو ته یې په دوبۍ او په اروپا او په ترکیه کې بلډینګونه واخیستل. هغوی سوله څه کوي؟ هغوی خو له یوه بکس سره راغلي دي، له یوه بکس سره به بېرته روان وي. که غم دم زما په کور کې ده، که درد دم زما په کور کې ده، که ویر دم زما په کور کې ده. د یادونې وړ ده چې د خوست اوسیدونکو تر دې وړاندې هم وسلوال طالبان سولې ته رابللي او لا دوی غوښتي تر څو په دې حیاتي پروسه کې خنډ واقع نشي او د بین الافغاني خبرو لپاره له افغان دولت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي.